علامہ محمد انور شال کشمیری فرمائی من کان من السلف بعض اغا خلق چی پا سلفو کی وہ یفضل عثمان حضرت عثمان تا بہتر وی لکان عثمانیہ دا دی ڈالی نوم عثمانیانو ومن یفضل علیا چا بچے حضرت علی تا بہتر وی لی یسمع علویہ اغا علویانو فجر الناس على هذا الاصطلاح تری وقت پوری عثمانیان و علویان و بیادا پاتی شو شیعت عثمان و شیعت علی شو بیا عثمانی و شیع شو او ابن تیمیہ فرمائی وکان الناس فی الفتنة دا حضرت عثمان چی شہید شو سوارو شیعتین خلق دو ڈلی شو نظریتی اختلاف دیزن شروع شو شیعت عثمانیت یو شیعت عثمانیت و دا حضرت عثمان ڈلوا و شیعت علویت بل دا حضرت علی ڈلوا وليس كل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان دا سنوا چې د حضرت علی مجاهدینو حضرت علی ته په حضرت عثمان ټولو بهتر ویلي بلکې د حضرت علی بعض مجاهدینو حضرت علی ته بهتر ویلي یعنی خلق په فتنه کې دوه ډلې شو یو شیعت عثمان بل شیعت علی او د حضرت علی ټولو ملګرو حضرت علی په حضرت عثمان بهتر نه ګڼلو بلکې په دوی کې ډیر داسې و چې حضرت عثمان په حضرت علی بهتر ګڼلو نظریتی اختلاف جوړ شو اخر خبره جنگونو ته لاړه وړو کې اختلاف خبره جنگ ته لاړه او د مسلمانانو په مابین کې دوه خطرناک جنگونه به وشو یو د صفین جنگو او بل د جمل د عثماني ډلې قیادت د حضرت معاویه سره او د علوي ډلې قیادت د حضرت علی سره رضی الله عنهما او د دوی په مابین کې دوه خطرناک جنگونه وشو یو د صفین او بل د جمل د حضرت عبد الله ابن سبا دا ډله دا جنگ چا جوړ کړو عبد الله ابن سبا دا ډله د حضرت علی سره و دا د عبد الله ابن سبا ډله په دې فضا کې عبد الله ابن سبا ته پوره موقع په لاس ورغله او بعض کم فهم خلک د حضرت علی په باره کې په دومره غلو او افراط کې مبتلا کړه د خپل قومندان دا یو تنظیم کې چلا شي بیا به د تنظیم حلال تم حلال وای حرام تم حرام وای هر څه ته به پرتوک ګنډې دا خیاطان خو پیژنې کنه خیاطان نو دا خیاطان را پیدا شو دا سه سبق ورته ورکړو چې د حضرت علی دای ورته ویلي وای د حضرت علی په قالب کې د الله روح تللی دی د الله روح د حضرت علی په قالب کې دی لکه عیسویانو ته چې پولس ویلو چې د الله روح په عیسی علی السلام کې دی نو د خپل ډلې ته ویلي چې د الله روح په چا کې دی د حضرت علی په قالب کې دی یعنی حضرت علی معاذ الله خدای دی د خپل ډلې ګماني په دې جوړ کړو حضرت علی چې په دوی خبر شو نو اراده د سوځولو ورته وکړه چې په اور کې وسوځي د بعض احمقانو په غوګونو کې دم پکړل چې د الله تعالی د نبوت او د رسالت لپاره په اصل کې حضرت علی منتخبو حضرت علی الله منتخب کړو او د مستحق چې دا پیغمبر شي الله پاک وی جبريل علیہ السلام حضرت علی ترا لګلو لیکن جبريل علیہ السلام په غلطی د وحی محمد علیہ السلام ته ویوړله څو مسائل شو د ابن سبا اوله مسأله دا و چې نبی علیہ السلام به بیا دنیا ته راځي دویمه د نبی علیہ السلام وصی څوک دی حضرت علی دریمه دا چې د غدریو خلفاو د حضرت علی حق تلفی کړی دا د دین بعد وای حضرت علی په حضرت عثمان بهتر دی دا غینه بعد دا مسأله را پیدا کړه چې د الله روح په حضرت علی کې حلول کړی دی یعنی حضرت علی خدای دی معاذ الله او جبريل علیہ السلام اصل کې دا وحی علی ته راوړه خو غلط شو محمد ابن عبد الله ته ویوړه دا پنځه شپږ مسئله عبد الله ابن سبا را پیدا کړي بیا چې کله حضرت علی کوفه خپل دارالخلافه کړه نو کوفه د عبد الله ابن سبا د تحریک په خاص مرکز بدل شو ځکه چې د کوفی خلق دا د گمراهی د نظریاتو په قبلولو کې د دوی صلاحیت ډیرو نو بیا یو ورځ حضرت علی چې د دوی په فتنې پوره پوه شو نو دی بیا قتل کړه حضرت علی دا بیا قتل کړی هم دی د عبد الله ابن سبا بیا د حضرت علی په لاس مردار شوی دی یو ورځ دې پورې خو پوه شو ان شاء الله د شیعیت ابتدا د دې ځنه وشو اول یو سیاسي تحریکو بیا په مذهبي پالټۍ باندې ووتو مذهبي پالټۍ شو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته فرمایل فیک مثل عیسی ابن مریم ته د عیسی علیه السلام په شان ابغضته اليهود حتى بهتوا امه
وأحبته النصارى حتى نزلوه بالمنزلة التي ليست له. ثم قال يهلك في رجلان محب مفرط يقرزني بما ليس فيا ومبغض يحمله شنآن على أن يبهتني. مشکات کی حدیث تے نبی علیہ السلام حضرت علی ته وای اے علی ستاسو خاص مشابهت ته د عیسی علیہ السلام سره. د عیسی علیہ السلام سره يهوديانو دومره بغض او عداوت وکړو چې د په مور مبارک د زنا تهمت ولګولو او نصارا ور سره دومره محبت وکړو چې داسې مرتبه ته ورسولو چې هغه مرتبه د عیسی علیہ السلام نه و. نو